卡德曼的斯坦诺萨拉莫纳泽国太阳泽乌斯的群的四川维拉亚特的德阳哈了年画克里查哈他说他们哈他巴扬的民族年画朋友的那位卡了安祖鲁纳的ham的克里整个提亚巴了 kigi 哦的潘扎瓦鲁塔里卡也的群的道拉特帕卡查的格尔玛的 kulturi merasunu polis的 ki ham shamila shawida da graz daga kurdi pochinki de kultur au saranai pa hamgagi sara de kurdiu de chatak permaktak yawa namna ham balal kigi no razi yauzaye rasara ugurai的民族年画朋友的那位考的安祖鲁诺的潘扎瓦鲁的塔里基塔里的钦北宋扎马内塔拉西吉，这特乌萨帕莱沙华泽克鲁纳奥克提迪。دغه ډول انځورونه په زړه پورې او رنګارنګ نقشې لري مشهور تاریخي شخصیتونه د ملکي افسانې او دودیزې ډرامې او کیسې پکې یادېږي او د انسانانو حیوانانو نباتاتو ګلونو او میوو په شمول ډول ډول انځورونه یې د خوشحالۍ او نیکمرغۍ په بڼو پنځول شوي دي او د نوي کال د نیکمرغۍ هیلې ترې ښکاري دغه طریقه په 2008 کال کې د چین د دولت په کچه د غرمادي کلتوري میراثونو په لومړي لیست کې شامله شوې ده. دغه چارې د همدې کړي د کلتوري او سرانیزو چارو د پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. کله چې سرانیان په دغه کړي کې شکر واخلي نو داسې انګیري چې یوې ښکلې باغچې ته ننوتلي دي د ځایي اوسېدونکو کورونو منظم آباد شوي او پر دیوالونو یې ډول ډول ښکلې انځورونه پنځول شوي دي له تیرو څو کلونو راهیسې د کلتوري او سرانیزو چارو له پرمختګ سره سم په دغه کلي کې د سرانې اساسي تاسیسات بشپړ شوي او سرانیانو ته ښه خدماتونه وړاندې کوي او زیاته سرانیان هم دلته د سیل لپاره راځي د معلوماتو له مخې اوس په دغه کلي کې څه باندې 40 کلیوال رستورانتونه او هوټلونه شته او هر کال کابو 1 میلیون سرانیانو ته ښه خدماتونه وړاندې کوي په دې مناسبت دغه کلي د هنر، تاریخ، تفریح او تعلیم په عنوان مختلفې سرانیزې پروژې آبادې کړي دي او سرانیان ترې ښه خوندونه اخیستلی شي نیخوا کړي د نوي کال د انځورونو د پنځولو چارو د پرمختګ د پیاوړتیا لپاره نوښتګاره لاره پیدا کړې او د دغو انځورونو د تولید ارزي او پلورنې بشپړ ځنځیر یې جوړ کړی دی په دې مناسبت د دغو انځورونو د پنځولو دودیزه طریقه په نوې زمانه کې بیا ځلنده شوې ده او کلیوال هم ترې ښې ګټې اخلي اوس په دغه کلي کې 2400 کسان په اړوندو چارو بوخت دي د ګراز نیخوا کړی د نویو ډولو تولیداتو د نوښت لپاره هلې ځلې کوي او د نوي کال د انځورونو په اړه د خامښتو ځای فانسي تولیداتو جامو او د ماشومانو د لوبو د آلو په شمول د څه باندې 10 سیستمونو کابو زره ډوله نوي تولیدات یې تولید کړي دي یا د نوي تولیدات د نوي کال د انځورونو له ځانګړتیاوو مالامال دي او هم د عصري ډیزاین مفکورې ترې ښکاري نو تولیدات یې د سرانیانو ډېر خوښیږي د دغه کلي تولیدات کابو 500 هیوادونو او سیمو ته صادریږي او د چین د دودیز کلتور یو پیژندګار بلل کیږي